سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته یو بل نوی افغانۍ اپلیکیشن معرفي کوم چې دې کې تاسو کولی شئ د ورځې 300 400 تر 500 آهن هم زیاتې پیسې وګټئ. تاسو کولی شئ دا ګټل شوې پیسې مستقیم خپل حساب پې ته وډرا کړئ یا هم راشئ ایزي لوډ باندې ولېږئ. هره شماره دلته شتون لري، تاسو کولی شئ هرې مخابراتي شمیرې ته په ایزي لوډ هم دا پیسې ولېږئ. همداشان تاسو کولی شئ ترنه ټلګرام پریمیوم هم واخلئ او پیسې نغدې هم وډرا کړئ. سره د وډرا ثبوت ماته خپله پیسې هم لیږلي، هغه هم درته د ویډیو اخر کې ښیم. راځئ ټولو نه لومړی ځو مخکې چې دغه اپلیکیشن کې څنګه اکاونټ جوړ کړو او څنګه دغه پیسې موږ ته راکوي په څه شرایطو. ویډیو ما سره تر پایه وګورئ، ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. ښه نو دوستانو، مخکې له دې چې دا تاسو ته پیسې درکړي، تاسو باید راشئ په دې کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ به جوړوئ، هغه کې به کار کوئ او د پیسو ګټلو طریقه درته ښیم. په اکاونټ جوړولو لینک مې ډسکرپشن کې تاسو ته ایښی، په هغې به کلیک کړئ. دا ډول صفحه به تاسو ته راشي دوستانو. دا ډول صفحې ته چې تاسو راغلی، دلته به د اکاونټ جوړولو لپاره خپل نوم به په دې لومړي کې لیکئ، په دوم کې به خپل تخلص، په دریم کې به نمبر لیکئ، څلورم کې کوډ او پنځم کې به بیا هم کوډ تکرار کوئ. نو په دې طریقه به یې لیکئ. زه راځم دا لیکم، مثال دلته زه خپل نوم لیکم، دلته لاست نیم لیکم، موبایل نمبر به هم لیکئ ورته دوستانو. دا څیزونه چې مو ټول ولیکل، نوم، تخلص، موبایل نمبر، کوډ، تکرار د کوډ. نور به دلته راشئ دوستانو، ساین اپ بټن باندې به تاسو کلیک کړئ تر څو ستاسو اکاونټ څنګه ده جوړ شي. نو چې کله مو دا وه داسې صفحه تاسو ته راځي، تاسو به دا متوجه شدم، په دې به کلیک کړئ، ستاسو اکاونټ څنګه ده، دا ډول به تاسو اکاونټ څنګه جوړ شي. اوس دغې نه چې د دې لپاره موږ پیسې وګټو، نو دا کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ 10 افغانۍ تاسو ته فری او وړیا هم درکوي. خو دې کې به تاسو باید لومړی خپل اکاونټ KYC کړئ تر څو هغه 10 افغانۍ هم درکړي او دا اپلیکیشن تاسو ته کار وکړي او تاسو ترې پیسې وګټئ. که چېرته ملګرو KYC ونه کوي، نه تاسو ته هغه 10 افغانۍ بونس درکوي، نه هم تاسو دې نه وډرای څه نشئ کوی. KYC شرط ده. هغې لپاره به د پروفایل په بټنه کلیک کړئ. دلته ګورئ آیډنټیټي ویریفیکیشن، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به لومړي کې خپل هیواد انتخاب کړئ، افغانستان یې، نور هیوادونو کې هر هیواد پکې انتخاب شي. زه افغانستان وم. دلته پاسپورټ، تذکیره او ډریوري لایسنس باندې تاسو څنګه د KYC کولی شئ. نو زه د مثال په ډول راځم، دې ته څنګه د پاسپورټ انتخابوم. پاسپورټ چې ما انتخاب کړ، دلته تذکیره هم انتخابولی شئ، ستاسو خپله خوښه، خو زه پاسپورټ وهم. دلته به راشئ، نوم او تخلص به مو لیکئ د پاسپورټ مطابق. مثال زه ورته لیکم صحیح ده. دلته مثال زه ورته لیکم صدام خان. دلته به څنګه د خپل پاسپورټ شماره لیکئ. دا اختیاري هم ده، که لیکئ هم خپله خوښه، که لیکئ هم نه ستاسو. که تذکیره مو، دلته به د خپل تذکیرې نمبر ولیکئ ورته، صحیح ده. نو که لیکئ هم ستاسو خپله خوښه ده، که نیم لیکئ اختیاري ده. خو که پاسپورټ والا لیکئ، مثال زه لیکم P0 دا او دا او دا، د ځان نه مې یو نمبر وه. دلته اوس تاسو نه ستاسو د پاسپورټ عکس غواړي، دلته به د خپل پاسپورټ عکس ورته اپلوډ کړئ. دلته به په دا چوز فوټو باندې کلیک کړئ. زه په دې کلیک کوم. دلته به اوس مثالا زما د پاسپورټ عکسونه راشي یا زما ګالري راځي. زه مثال په ډول یو عکس انتخابوم ورته. دلته به اوس دوستانو تاسو څه کوئ، یو بل عکس به اپلوډ کړئ چې هغې کې ستاسو لاس کې پاسپورټ وي او ستاسو څېره ښکاره شي. صحیح ده. لکه په دې ډول دا څنګ کې درته نمونه ږدمه. په عکس کې باید ستاسو پاسپورټ او ستاسو مخ ښکاره شي، په دې ډول یې ونیسئ. به راشئ دلته به ورته اپلوډ کړئ. مثال په ډول ما دا ور اپلوډ کړم، مثال دا مې ور اپلوډ کړم، مثال په ډول ما خو بل عکس اپلوډ کړ، خو تاسو به خپل اصلي اپلوډوئ. دلته به سبمیټ ډاکومنټ فور ریویو باندې کلیک واخلئ تر څو څنګه یې ستاسو دا ډاکومنټ دی ته سبمیټ سي. دی بیا چک کوئ په 1 ساعت 2 ساعتو کې څنګه د هغه ستاسو KYC درته اپروف کوي. که چېرته مو اسناد او ډاکومنټ کې څه مشکل نه و، خو KYC زر اپروف کېږي، مشکل نه جوړېږي. نو مونږ اپروف که ګورئ دلته اوس ما ته لیکي چې وایي در حال انتظار، د انتظار په حالت کې ده. دا تقریبا دا ما تاسو ته 1 ساعت 2 ساعته ټایم نیسي، بیا تاسو ته اپروف کېږي. چې اپروف شو تاسو ته 10 افغانۍ هم ډایرکټ بونس درکوي. دغه یو مکمل کار. اوس دغه اپلیکیشن دوستانو څه کار کوي او دې نه موږ بیا پیسې څنګه ګټی شو. لومړی راځم د دې اپلیکیشن کارکرد درته ښیم چې څه کار کوي. دا اپلیکیشن چې دا دوستانو یو آنلاین فروشګاه ده، یعنې آنلاین سټور ده. دلته ګورئ فعلحال پکې داسې خاص څیزونه نشته. یو هیډفون ده، یو سی ده او یو لیپټاپ ده، دا پکې خرڅولو ته ایښودل شوي. تاسو کولی شئ دې کې په 2 ډوله پیسې وګټئ. لومړی تاسو هم راشئ دلته ځان ته یو سټور جوړ کړئ. مثال تاسو سره کوم وسایل دي ستاسو په درد نه خوري، یا مثال یو دکاندار یې غواړي دلته آنلاین ډول خپل سامان خرڅ کړي، کولی شئ راسئ دلته خپل سامان لیست کړي،
خلک یې اخلي او تی په خلکو خرڅ کړي. بله ګټه یې دا ده چې تاسو کولی شئ هر ملګری دعوت کړئ، د هر ملګري په سر تاسو 100 افغانۍ ترلاسه کړئ. بالکل حقیقي او ساده. صرف به ملګری دعوتوئ، ملګری به مو KYC کوي، 10 افغانۍ مو ملګري ته ورکوي، 100 افغانۍ تاسو ته درکوي. اوس ملګری له کوم ځای دعوتوئ شئ، دلته به بیا په پروفایل بټنه کلیک کوئ او دلته به څنګه وکوئ، را به شئ دوستانو انوایټ فرند وی پوینټ په دې باندې به کلیک کوئ. صحیح ده. دلته ګوره تاسو ته لیکلي دي چې تاسو هر نفر دعوت کوي، موږ تاسو ته 2 پوینټه درکوو. هغه 2 پوینټه څه ده، معادل د 100 افغانۍ کیږي او د وډرا مقدار هم 3 پوینټه ده، یعنې 13 افغانۍ. 10 افغانۍ یا 1 پوینټ دی تاسو ته چې کله KYC وکوئ بونس درکوي، او یو کس چې دعوت کوي وډرا حد ته رسیږئ. نو وډرا هم ډیره کمه ده. اوس څنګه ملګری دعوتوئ شئ، دلته لیکلي شیر انوایټ لینک، په دې به کلیک کوئ. دلته به دا کاپي ووایي، ستاسو لینک کاپي کیږي. دا اوس خپل ملګرو سره شیر کوئ چې کله چې هغوی اکاونټ جوړوي ستاسو پر لینک او KYC کوي، 10 افغانۍ هغوی ته او 100 افغانۍ تاسو ته درکوي. دا د اپلیکیشن مکمل کار کړ دی. اوس راځو وډرا ته، چې د نه وډرا کیږي. راځم خپل د وډرا ثبوت درته ښیم. اکاونټ ته راغلم، زه دلته راځم، په پروفایل باندې کلیک کوم. په پروفایل چې مې کلیک وکړم، هم د وډرا طریقه درته ښیم، هم ثبوت. ګورئ زما اکاونټ تایید شوی، دلته لیکلي تایید شده. بیرته راځم انوایټ فرند وی پوینټ باندې کلیک کوم. دلته ګورئ لومړی خو زما د وډرا ثبوت 13 افغانۍ مې ترې بېګا شپه وډرا کړل حساب پې ته. نو ګورئ زما حساب پې ته هم دا څنګ کې بالکل راغلي. که زه په دا ډیټیلز کلیک کوم، دا ګورئ زما پر نوم، زما پر نمبر حساب پې ته دا څنګه دی وډرا شوي دي، او دی خو حساب پې کې هم ثبوت کتی شئ چې 13 افغانۍ بالکل ما ته راغلي. اوس وډرا په څه طریقه کېږي، کله چې تاسو دلته 3 پوینټ جمع کوئ، اوس زما 0 دی ځکه وډرا مې کړه. 3 پوینټ چې جمع کوئ معادل د 13 افغانۍ کېږي. دلته به تاسو په دغه آپشن کلیک کوئ، پوینټ وډرا ریکویسټ. په دې چې مو کلیک کړه، دلته اوس ما سره نشته دا پوینټ ځکه ما وډرا کړه، خو تاسو سره 3 پوینټ برابر دلته تاسو ته آپشن درکوي د موبایل ایزي لوډ او همدا شان حساب پې ته وډرا. نو تاسو که حساب پې ته کوئ د حساب پې آپشن وهئ، او که موبایل ته وډرا کوئ ټاپ اپ یا ایزي لوډ په راکړم، ایزي لوډ آپشن وهئ، خپل نمبر ولیکئ، ریکویسټ ثبت کړئ. په ظرف د 1-2 ساعتو کې ستاسو وډرا درته رسیږي. دلته هم هغه ستاسو د وډرا هسټري ښیي چې څنګه مې 13 افغانۍ ما تېره شپه وډرا کړې، دلته هسټري موجوده ده. نو دغه هم دوستانو بل اپلیکیشن ده چې کوی شئ له دې څخه هم پیسې وګټئ په دغه اسانۍ او راحتۍ سره.